نن د 1402 هجري شمسي کال د اسد 40مه نیټه د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو له دوهمې کلي سره سمون خوري چې په تړاو د هلمند په مرکزي فوټبال لوبغالي کې یو لړ شانداره مراسم نیول شوي چې پکې حکومتي مسؤلینو، دیني عالمانو، لوبغاړو، د شعر او ادب مینوالو، ځوانانو او ګڼ شمېر ولسي وګړو ګډون کړی و. د دې ورځې د لمانځنې پر مهال د هلمند ولایتي ادارې مسؤلینو وویل چې د ازادۍ دا ورځ د ډېرو قربانیو په نتیجه کې منځته راغلې او باید په ګډه سره ساتنه وکړو. د نوموړي په خبره چې اوس وخت د کار کولو دی او باید په ګډه د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړو او هیڅوک باید په خپل موقف غرور ونه کړي. کله یو طرف نه وګورو د خوشحالۍ ورځ ده، خو کله بل طرف نه وګورو د غم او د ویر او د ژړا ورځ ده. ځکه دا ورځ موږ ته په اسانۍ باندې نه ده پاتې. دا ورځ چا موږ ته په تحفه کې نه ده راکړې. دا ورځ د عذر او د زاروی په نتیجه کې موږ ته نه ده راغلې، بلکې دا ورځ یوازې او یوازې د ځوانانو د بدن د ټوټو په نتیجه کې موږ ته پاتې ده. دا ورځ یوازې او یوازې د کونډو، د یتیمانو، د میندو د بریدو په نتیجه کې موږ ته پاتې ده. دې غونډه کې دیني عالمانو د اسلامي امارت د 2 کلن کېدو مبارکي ولس ته وړاندې کړه او له ولس څخه یې غوښتنه وکړه ترڅو د نظام تر شا ودرېږي او ملاتړ یې وکړي. نو نن هغه ورځ لمانځو چې الله رب العزت موږ ته یو داسې فتح، یو داسې نصرت را په نصیب کوي چې د دنیا ټول ذوي العقول د دې څه عاجزه و دا نه منل چې مسلمانانو خاص طور افغانانو ته به دا ورځ بیا راځي. که چا یاده کړې وای په خوله خلکو لیونتوب بلی، که چا د دې دپاره کوشش کوئ خلکو به ویل چې دا په خپل غرض و هدف باندې نه پوهېږي. الحمدلله زموږ یو تصور، یو فکر چې محض د تصور د خیال تقاضا و الله نن په عمل کې راوستی. د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو 2مه کلیزه کې د هلمند نامتو شاعرانو او ترانه ویونکو د دې مراسمو ښکلا نور هم زیاته کړه او په خپلو شعرونو او ترانو یې محفل رنګین کړ. سوپر طاقت د دې دنیا مات سو، بش سو مختوری اوباما مات سو، ټرمپ یو صدر و خاص پر ملا مات سو، جو بایډن هم د هریانا مات سو. د بهرنیو یو عسکر نسته، دبدبه هغه غومبر نسته، زموږ مقابل کې داسې نر نسته، اوس شلغمونه ژغندر نسته. هلمند کې داسې مهال د اسد 40مه نیټه چې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو له 2مې کلي سره سمون د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو چې د هلمند سربېره د افغانستان د پلازمېنې په ګډون په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا ورځ د امن په اډانه کې ولمانځل شول. کرم خان سمسور، سکون رادیو.